زموندو ډاکټر سید غارو د جرمني څخه پیسې را لېږلي وو چې دغه ورور ته یو کار زمینه مساعد کړه، یعنې یو دکان ورته جوړه کړه. تاسو ولیدله چې دغه ورور ته مو یو دکان برابر کړلو. دې دکان عزتمندو تاسو یو وار دکان ګورئ چې مکمل سودا مې ورته برابره کړې ده. وګورئ، یعنې د ماشومانو سامان دی، چپلقې دي، همدغسې بنګړي وغیره ټول مکمل سامان مې ورته برابر کړی. ژوندی دې وي زموږ د خان آغا خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ. ژوندی دې وي زموږ د خان آغا خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ. زموږ د خواريانو د ژوند قصه واورو. ښه وروره، څنګه د ژوند زندګي ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ ژوند د زندګي دغسې ده چې کاروبار نشته، بیکاري زیاته ده او دغلته اوسېږو بډایلۍ کې، پټۍ شته، نم کور شته. چې کاروبار هم پرې 100 روپۍ د اړي خو ډېر وګورو د مجبورۍ کوو، هغه هم کوو، په هغې باندې زمونږ د کور ګزاره نه کېږي. او خپله مې 12 مې خویندې دي، 6 مې لورګانې دي، 2 مې زامن دي، یو مې مور ده او داسې مشر کور نه لرم. د پلار مې دا یو زوی یم او پلار مې مړ دی. یعنې د کور سرپرست وي. او دغه ماشاءالله دونه غټ فامیل دی، کاروبار دې نشته دی، او دا ژوند زندګي د دې صحیح ده چې ساتونکي الله دی، خو بیا هم یو ذریعه وي. بس نو تاویږو نو کور ته راځو. عزتمندو تقریبا 12 خویندې دي، 15 لورګان دي، یعنې یو غټ فامیل دی. همدغه ورور یې سرپرست دی او بیا هم سره سره بېروزګار دی. نو عزتمندو راغلی یم د خوراکي توکي مرسته ورسره نه کوم، په دې چې ځوان دی باید کار وکړي. او زموږ د بنسټ دغه اصول دی چې دغه ځوانانو ته موږ کار زمینه مساعدو. نور انشاءالله راغلی یم، وس مطابق به ورته یو کار زمینه مساعد کم تر څو شي کولی خپل کار مخکې یوسي. نشم کولی، تاسو دونه تکلیف وباسئ، موږ یې وباسو، ولې نه کوو یې کار. څه کار درته جوړ کړم چې مخکې یوسي؟ دغه دوکانداري، سبزۍ کاروبار چې زوی مې سبزۍ ته ولاړ، زه خپله دوکانداري کوم، دا ښه کاروبار دی. نور عزتمندو یو دوکان راته جوړ کړه او انشاءالله را سره اوسئ په دې چې د چا سره همکار خیریه بنسټ، په ټولو غریبانو یې مسکاوې هم خورې کړې، په ټولو غریبانو یې مسکاوې هم خورې کړې. هر کار کوي د خدای خالق رضا خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ. ژوندی دې وي زموږ د خان آغا خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ. په شونډو د بېوزله افغانانو خوشحالي وي، په شونډو د بېوزله افغانانو خوشحالي وي، همدا د خوشحالیو ذریعه خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه بنسټ. ژوندی دې وي زموږ د خان آغا خیریه بنسټ، د ټولو بېوزلانو همکار خیریه
خیر بنسټ د ټولو بېوزلانو همکار خیر بنسټ لیکم بدر تز پر اختیار د قلم توري لیکم بدر تز پر اختیار د قلم توري همیش بز پرستایم خان آغا خیر بنسټ د ټولو بېوزلانو همکار خیر بنسټ د ټولو بېوزلانو همکار خیر بنسټ ژوند بید وی زمون د خان آغا خیر بنسټ د ټولو بېوزلانو همکار 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 خیر بنسټ ژوند دی وی زمون د خان آغا عزتمندو دغه ورور ته مو کار زمینه مساعده کړه بېروزګار و د بېروزګاري نه به یې سر ټکوله خپل فامیل یعنې غټ فامیل ور په غاړه وه یعنې چې کم سے کم 12 خویندې او 8 ماشومان ور په غاړه وو نو عزتمندو دغه کراچۍ مې ورته برابره کړه چې سبزي به خرڅوي او دغه ورته د شاکر عزیزي دغه مرسته ورته وکړه چې دغه کراچۍ او دغه تاسې ګورئ چې دغه سبزي مو ورته برابره کړه دغه د شاکر عزیزي له طرفه نو ورسره مرسته وشوله او دې سره سره عزتمندو یو دوکان مې ورته هم برابر کو چې دننه ځو راځه عزتمندو دا وګورئ ورور سره خبرې کوو څه احساس کوې وروره دوکان هم درته برابر شو کراچۍ مې هم درته درکړله بس تاسو د کور ودان دي چې دوکان او کراچۍ مې راله برابر کړه او زه به خپل تکلیف وباسم سهار به راځم ماښام به ځم کور له خپله خواري به کومه خپل بچو له به مړی رزق پیدا کومه او ستاسو ډېره غټه مهرباني کوم دعاګانو کې دغه ورونه یاد ساته ټول مسلمانانو ته ما سره چې چا مرسته کړې دا ماباد دي هغه 5 وخته مانځه کې دعا کې یادومه کور یې ودان بچی له ژوندی اوسئ نور عزتمندو زه هیله کوم چې زموږ د بنسټ دغه اصول دی چې موږ دا هڅه کوو چې خلکو ته کار زمینه مساعد کړو تر څو خپل کار مخکې یوسي او یو څو روپۍ کور ته نفقه پیدا کړي نو عزتمندو په الله مې سپارم انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ سرچینه ده ای ربا دوی آباد لارې د خیر سرچینه ده وطن مو په آباد دی پر اختیا خیر بنسټ د ټولو